له افغان غږ نشراتي ادارې څخه د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ځمکې نړیوالې ورځې په مناسبت له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دیني او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. یادې ادارې زیاته کړې چې د اقلیمي بدلون له امله افغانستان سخت زیانمن شوی او په دې برخه کې باید نړیوال مالي ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اسیا پیسفیک د برخې مشر ښاغلي الکسندر میتیو او مل پلاوي سره په لیدنه کې له افغانستان سره د دغې کمیټې همکاري او فعالیتونه ستایلي او د روغتیا په برخه کې د لاکو خدمتونو د ترسره کولو لپاره د کورنیو روغتونونو د تجهیز غوښتنه کړې. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د اسلامي همکاریو سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د یاد سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت او مل پلاوي سره په لیدنه کې د اسلامي امارت د حکمرانۍ پر مهال د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او له هغوی یې غوښتي چې د افغانستان واقعیتونه نړۍ ته منعکس کړي. ښاغلي حنفي دغه راز له اسلامي امارت سره د یاد سازمان د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار کړی او ویلي دي د اسلامي امارت استازي دې په کامبیا کې د دغه سازمان په راتلونکي غونډه کې وبلل شي ترڅو د اسلامي همکاریو سازمان د مسؤلینو مشورې واوري او ترڅنګ په افغانستان کې شته واقعیتونه هغوی ته ورسوي. یو شمېر چینایي سوداګرو د پنجشیر له والي حافظ محمد آغا حکیم سره په لیدنه کې د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد په پروژې سربیره د دې ولایت په نورو بېلابېلو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د پنجشیر والي ویلي چې دې ولایت کې زرګونه کانونه کشف شوي او له 500 څخه زیات یې استخراجېږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 15 ماشومان یې کابل کې د زړونو د درملنې په مخه 2 روغتونونو ته معرفي کړي. د یادې ټولنې په وینا دغه ټولنې په تیرو 21 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13,013 ماشومان روغتونونو ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هرات پاسپورټ امریت په تیر کال کې څه د پاسه 113,000 پاسپورټونه ویشلي دي چې له درکه 850 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت حساب ته جمع شوي دي. پرون د تورخم له لارې 4 سپین بولدک له لارې 9 د پکتیکا د انګور اډې له لارې 1 او د هرات اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 200 راستنه شوي ته وړیا سیم کارتونه ویشل شوي، 15 کورنۍ خپل سیمو ته لیږدول شوي او سلګونه کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. او په وروستي خبر کې به واورئ له 5 کلونو وروسته د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د هیواد لومړنۍ سوداګریزه جوپه ترکیې ته صادره شوه. د ریل پټلۍ ادارې مسؤلین وایي ټاکل شوي چې د هرات خواف د ریل پټلۍ له لارې هره ورځ ایران او افغانستان ته یو صادراتي او یو وارداتي اورګاډی تګ راتګ وکړي. په دغه اورګاډي کې څه باندې 1100 ټنه شوکانې د ترکیې بیلیجیک ښار ته صادر شوي دي.